دا یو تپوس لا شوی چې یو زنانه د حیض نه غسل وکړي او یو شپه یې ورځ پاکه وي او بیا معمولي غوندې وینه راښکاره شي او بیا بالکل پاک وي ټوله میاشت، نو دا به لږ داغ دپاره دوباره غسل کوي که نه، او د دې غسل کافي دی؟ جواب دا دی چې کله د یوې زنانه ټیم پوره شوی وي او هغه ټیم چې نور کله د دې کم و هغه پوره شو، دې غسل وکړو، نو بیا له دې نه وروسته چې که هغه لږ نه راتله که ډېر نه راتله، نو په هغې باندې دوباره غسل نشته، دې ته استحاض ویلی کېدلی شي. ښه، نو دا یې دپاره دوباره غسل هغه نشته. البته چې ټیم پوره شوی نه وي، مثال په طور نور که د زنانه 7 ورځې دي مثال هسې، او دې په شپږمه ورځ باندې غسل وکړو او بیا وینه راښکاره شوه، نو بیا دوباره به غسل کوي. لیکن چې کله ټیم پوره شوی دی دوباره غسل کول ته هېڅ ضرورت نشته. ښه، دا یو تپوس لا شوی دی چې یوه زنانه ده 30 ورځې پس د نفاس نه دا ولامبي، یعنې ماشوم یې پیدا شوی دی 30 ورځې پس دا ولامبي او 4 ورځې پس پې واپس دا بیا وینه راشي، یو ورځ پې وي او واپس غسل وکړي او بیا ښه وي او بیا پې 7 ورځې پس لږه ښکاره شي، نو د دې بیا څه حکم دی؟ جواب دا دی چې دا مسله اختلافي مسله ده. په دې کې راجح قول د اهل علمو دا دی چې کله یوه زنانه هغه د نفاس نه پاکه شي، که 15 ورځې بعد او که 20 ورځې بعد وه، دا پاکه شوه، نو دا پاکه حساب ده. دا به غسل وکړي او دا به خپل لمونځ هم کوي، روژه هم نیسي، هر څه به کوي، خاوند ورسره میلاوېدلی هم شي. اوس څو ورځې پې بعد بیا راغله، نو دا کوم ورځ چې پاکه وه نو دا پاکه حساب ده، چې بیا پې راغی نو دا په حکم د نفاس کې دی. وجه دا ده چې نفاس لپاره چې کومې ورځې متعین دي نو هغه 40 ورځې دي. نو 40 ورځو کې دننه په دې باندې دا بار مقرر کېدلی شي، خو چې کله وینه نه وه دا پاکه حسابېږي، خو چې کله وینه راتله که هغه 2 ورځې بعد راته که 15 ورځې بعد که 10 ورځې بعد راتله نو دا بیا نفاس حسابېږي. دا قول د حنابلو دی او د مغني کې او روز المربع کې وغیره د ټولو دا غوره کړی دی. شیخ ابن باز هم دا غوره کړی دی چې په دې 40 ورځو کې دننه چې په دې باندې وینه بار راتله، نو چې په کوم ورځو کې نه وه دا پاکه حسابي، روژې هم صحیح دي، مونځ هم صحیح دی. چې کوم ورځو کې پې راتله نو بس دی به نفاس به حسابېږي. دا یو تپوس ترې شوی چې یو زنانه د خپل عادت نه د هغې ورځې تېرې شي د بیمارۍ، مثلا د هغې 8 ورځې بیماري وي او د 10 ورځو ته ورسېږي او جاري وي، نو دا به د وینو بندېدو ته صبر کوي او که نه غسل به کوي، د روژې نیولو اجازت به ورته شته او که نشته دی. جواب دا دی چې کله د زنانه په نورو میاشتو کې خپل عادت وي، هغه عادت چې کله تېر شي بس دا پاکه شوه، دا پاکه حساب ده، دا به غسل کوي، دا به روژه هم نیسي او دا به لمونځ هم کوي. کومه وینه چې دې نه وروسته راتله دې ته استحاض ویل کېږي، د زخم وینه ده، او دا به غسل وکړي او بیا به د هر لمانځه لپاره اودس کوي او خپل لمونځ به هغه جاري ساتي، بل غسل په دې باندې هغه نشته دی. او دلیل په دې باندې هغه حدیث دی چې نبي صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ویلي چې هغې دغه شان مسلسل وینه وه، هغې ته ویلي فاذا اقبلت حیضتک فدعي الصلاة، کله چې ستا د حیض ورځې راشي نو ته خپل لمونځ پرېږده، واذا ادبرت فاغسلي عنک الدم، او کله چې هغه تېرې شي نو بیا د ځانه وینه وینځه، نو غسل وکړه او ثم صلي او بیا لمونځ کوه، او یو روایت کې راځي د هر لمانځه لپاره بیا اودس کوه.